बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک ګروپ ځان ته جوړ کړو. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. که چیرې په فیسبوک او یوټیوب کې مشکل لرئ نور ماته په کمنټ کې ولیکئ. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل کې په دې درې کرښو باندې به ته کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ موږ سره دا صفحه راځي. دې نه بعد به ته ګروپ ووهئ. ګروپ دې چې کله ووهه دې نه بعد به ته یور ګروپس ووهئ. کله چې یور ګروپس ته راغلئ موږ سره دلته څو آپشن راځي. دلته موږ سره کریټ ا ګروپ راځي. دلته هم موږ سره کریټ ا ګروپ راځي. که چیرې تا سره ګروپ جوړ شوی نه وي تا سره کریټ ا ګروپ راځي. سمه ده، ته به دا ووهئ، کریټ ا ګروپ به ووهئ. کله چې دلته ووهه موږ سره دلته څو آپشنه اول سر کې راکوي. دلته موږ سره نایب د ګروپ نوم به ولیکئ او دلته چې دی موږ سره پریویټ دی. پریویټ یعنې کوم حالت کې دی فقط دا ګروپ زه وګورم. کله چې ته ګروپ جوړه ته دا همیشه پبلیک کې ساته. وګوره زه دا پبلیک ته کوم. سمه ده، دلته پبلیک ته مې چې کله که ډن به ووهئ. ډن نه بعد به دلته زه د ګروپ نوم ورکوم افغان په نوم. افغان په نوم ګروپ جوړوم. سمه ده، دا ما سره ګروپ شو. دې نه بعد به ته کریټ ګروپ ووهئ. سمه ده، دا ده چې کله ووهو موږ سره به اوس ګروپ دلته جوړ شي. دلته موږ سره ګروپ جوړ شي. دلته به ته انویټ کې کسان. سمه ده، دلته به موږ سره اډ شي. څو کسانو دي تقریبا موږ سره. کله چې اډ شو دې نه بعد به نیکسټ ووهئ. نیکسټ چې کله ووهه دلته به ګروپ دپاره یو تصویر یو عکس به ته اپلوډ کړئ. سمه ده، کور دپاره به یو عکس دلته اپلوډ کړئ دې ساحې کې. سمه ده، دا به ووهئ. کله چې ووهه دلته زه غواړم یو عکس اپلوډ کړم. دا یوټیوب عکس ما سره صحیح ده. ډن به ووهئ، سیو به ووهئ. کله چې سیو ووهه موږ سره دلته بله مرحله راځي. دا یو ځل اپلوډ شي. نیکسټ به ووهئ. کله چې نیکسټ ووهه موږ سره دلته راځو ګروپ ډسکرپشن. ګروپ ډسکرپشن کې به خپل ګروپ مربوطه شیان لیکئ چې هدار شي په اړه ستا ګروپ ای. خو ډسکرپشن موږ سره ډېر مهم ده. کله چې ډسکرپشن هم ته لیکې دی ډسکرپشن کې باید خپل د ګروپ د تعلیم په باره کې دی. ته باید همدغه یو دوه درې ځلې باید ته دا جمله استعمال کړې. یعنې زما په دې ګروپ کې د تعلیم په اړه دا شیان زه وایم. زه فقط دلته اوس افغان لیکم. خلاص افغان مې چې کله ولیکه دې نه بعد راځم نیکسټ ووهم. سمه ده، کله مې چې نیکسټ ووهه دلته ما سره اوس راځئ. دلته به تاسو هغه څه انتخاب کړئ چې ستا د ګروپ مربوطه یي. پوه شوې. بای اینډ سیل اخیستل او خرڅولو په اړه ده. پروموټ بزنس موږ سره وګوره دلته بعضو شیان وجود لري. دلته بای اینډ سیل د اخیستل او خرڅولو په باره کې ده. پروموټ ا بزنس د تجارت دپاره ده. میټ پیپل د خلکو د ملاقات دپاره ده. چې د هر څه دپاره یې هغې دپاره به ته دلته انتخاب کړې. دلته به چک ته آن کړې. سمه ده، زه دلته غواړم چې د بای اینډ سیل لپاره دا ګروپ جوړوم. دې نه بعد به ته نیکسټ ووهئ. نیکسټ چې کله ووهه ما سره مکمل دلته کریټ ا پوسټ. دلته هم یو څه به ته ولیکې د چیز په باره چې مثال ته دا ګروپ لیکې هغه ته غواړې چې خلک یې وګوري. سمه ده، زه دلته فقط یو څه لیکم، فقط افغان لیکم. تاسو به دلته هغه څه ولیکئ چې ستاسو مربوط ګروپ کې وي. یعنې په دې ګروپ کې دا شی زه وایم. سمه ده، پوسټ به ووهئ. کله چې پوسټ ووهه کله چې پوسټ ووهه دې نه بعد به ته دلته ډن به ووهئ. ډن چې کله ووهه موږ سره زموږ ګروپ مکمل جوړ شو. دا نور سیټینګ بیا په بله ویډیو کې تاسو ته وښیم. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان. ښه ورځ.